د رمضان مبارک میاشت شریدو په دغه میاشت کې یو اهم عبادت چې هغه اعتکاف دی. اعتکاف سړی هم کړلی شي، ښځه هم کړلی شي، زون یې کړلی شي، بوډا یې کړلی شي، زونه ښځه کړلی شي، بوډا یې کړلی شي. د میش په علاقه کې یوه خبره عام شوې ده چې اعتکاف دا صرف د بوډا سړي چار ده. نه، ډېره غلطه خبره ده. اعتکاف زون هم کړلی شي، بوډا یې هم کړلی شي. چې زون یې وکړو یخ ته الټا زیات ثواب کې ملاویږي. د دغه زیات فضیلت دی. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما دا روایت دی المعجم الاوسط للطبرانی کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من اعتکف یوما ابتغاء وجه الله، چې کوم یو کس صرف یوارز دی الله تعالی د رضا د پورې اعتکاف وکړو جعل الله بینه وبین النار ثلاث خنادق، الله تعالی د دغه انسان او د جهنم په میانس کې درې خندق جوړ کړو، درې دیوالینه جوړ کړو. بیا کل خندق ابعد مما بین الخافقین، د دغه دیواله د دغه یو خندق یا کنده ورته ویلی شي، دغه یو خندق چوړایي دا څومره دو یا چې ابعد مما بین الخافقین د اسمون او د ځمکې په میانس کې چې څومره فاصله دو د یوه دیوالو چوړایي مسافت په دا نهه زیات دی. دا صرف د یوې ورځې د اعتکاف فضیلت ته چې څوک یوه ورځ اعتکاف وکړو او که یو کس لس ورځې اعتکاف وکړو په هر ورځ باندې درې خندقه په لس ورځې باندې که دغه ته حساب وکړې لس ته په 300 ضرب ورکړې دغه 10 شي. نو که یو انسان لس ورځې اعتکاف وکړو الله تعالی د دغه انسان او د جهنم په میانس کې 10 خندقه جوړ کړو. د جهنم نه د بچ کولو د پورا د دغه خندق مسافت څومره دی یا چې د ځمکې او د اسمان په میانس کې څومره فاصله دو په هغه فاصله نه د دغه مسافت زیات دی. څومره زیات فضیلت دی. نو په چار دو چې میشتوس کې ځوانون هم اعتکاف وکړو، بوډاګون هم اعتکاف وکړو، سړی په جمعته کې اعتکاف وکړو، ښځونه په کور کې اعتکاف وکړو، بالکل په یکسویي سره په توجه سره په دا کې د الله تعالی عبادت کو، فضولیات نه یب کې، فضول خبره نه یب کې د اعتکاف چې څومره شرایط په هغه باندې ځون پوي کو چې زه اعتکاف که څرنګه کا. او دومره خبره ده چې د میش په علاقه کې صرف یو کس یا دوه کس دا اعتکاف تکشنی تقریبا عموما ماحول داس جوړ شوی دی. خو د میش اکثر مدارس داسته چې په هغه کې په زراوې په سلاوې خلق شنی داسې خلق چې هغه بیا چې لمنځ کړای نه وي خو اعتکاف ته ځون رسوي. بیا د اعتکاف دمره فضیلت دمره برکات دي چې د یغ اعتکاف د وجنه الحمدلله دغه د المنزه توفیق هم رسته ملاوي شي. نو داسې خلک هغه کاروباریون دي، کاروبار کو مزدورا کو هغه هم په اعتکاف کې شنی 15 ورځې او 2 ورځې اصل مسنون اعتکاف خو عادي چې مکمل اخري 10 په اعتکاف کې شنی. نو نفلی اعتکاف دا یو منټ هم کېدلای شي، 2 منټه کېدلای شي، وارث کېدای شي، 2 ورځې کېدای شي. خو مسنون چې کوم اعتکاف ته هغه اخري 10 دو که هغه 9 ورځې وي او که لس ورځې وي. بهرحال هر انسان ته پچار دو چې میشتوس اعتکاف وکړي او په دا کې میشتوس نیک اعمال وکړي. الله تعالی د میشتوس ټول ته د اعتکاف کړل توفیق نصیب